د میدان وردګ ولایت د خوړو او درملو امریت په تیرو 4 میاشتو کې لسګونه قلمه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي راټول کړي دي. د میدان وردګ ولایت د خوړو او درملو امریت له تیرو 4 میاشتو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کوي چې په یاده موده کې د لومړي ځل لپاره د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو درملتونونو هټیو لسګونه قلمه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي راټول کړي دي. دغه عملیات چې تقریبا 4 میاشتې کېږي چې ایجاد شوی دی دلته په جریان د 4 میاشتو کې کوم فعالیتونه چې موږ کړي دي تقریبا 10 درملتونونه هم کتلي د دوا په برخه کې تقریبا دغه 10 درملتونونه چې موږ کتلي دي په دې کې یو سل ولس قلمه تاریخ تیره درمل په لومړي ځل موږ ټول کړه، همداسې یو سل اته نوي بیا ټول کړي دي، ولس قلمه غیر مجاز هم ټول کړي چې د دې مجموعي شمېر تقریبا د دوا په برخه کې چې د 8 کارتنه او د غذا په برخه کې تقریبا 10 کارتنه شی موږ ټول کړي. د دې امریت مسؤلین په دې برخه کې د هیوادوالو له همکارۍ مننه کوي او له هټیوالو غوښتنه کوي چې د تاریخ تیره درملو او خوراکي توکو له پلورلو او پیرلو ډډه وکړي. په مجموع کې ډاکټر صاحبانو ته زموږ دا پیغام ده چې کله دوی دوا اخلي باید با کیفیت دوا واخلي، په ارزانه دوا پسې ونه ګرځېږي، همیشه دوی خپل دوا ته ښه متوجه سي، تاریخونه یې وګوري، کیفیت یې وګوري، د دې هر څه باید دوی ښه تضمین یې واخیسته بیا یو دوا خلکو ته وړاندې کړي. دوهمه خبر چې زموږ خوراکي موادو پلورنځیو ته دا پیغام ده چې خوراکي مواد باید په ښه ځای کې وساتل سي، په محفوظ ځای کې تاریخونو ته توجه وکړي. د میدان وردګ ولایت د عامې روغتیا مرستیال د تاریخ تیره درملو په اړه وایي. هغه درمل چې تاریخ یې تیر وي د دوی زهري حالت ډیر زیاتېږي، نو د دې نه استفاده کول د دې معنا لري چې موږ د زهرو نه استفاده کوو. د موږ توصیه د طبابت د برخې توصیه دا ده چې هیڅوک باید هیڅ کله اول خو بغیر د طبیب یا د موظف و مسئولو کسانو د سفارش او د توصیه بغیر څوک هیڅ دوا ونه خوري. دوهمه درجه کې هغه دوایان چې تاریخونه یې تیر دي باید خلک ځانونه په دې پوه کړي چې تاریخ د دوا پاتې دی او که تیر شوی دی، که چیرې تیر شوی وي په هیڅ صورت کې د هغې استفاده ونه کړي ځکه هغه داسې بد اضرار لري چې حتی باعث د مرګ هم کیدای شي. هیوادوال هم له سرپرست حکومت غواړي چې د تاریخ تیره درملو او خوراکي توکو کلک مخنیوی وکړي. د دولت هم دا غوښتنه چې د تاریخ تیرې توکي که په دواخانو کې که په مثلا په دوکانو کې په هر هغه کې شي باسې دا منې دا جدي غوښتنه د ټول ملت ته د ټول خلکو دا غوښتنه ده چې دا ونیسي. باید دا تاریخ تیره شیان وګوري او باید ټولې کړي چې ځکه خلکو ته زیان نه رسي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ کابل کې د خوړو او درملو ملي ادارې 10 ټنه بې کیفیته بېلابېل خوراکي توکي له منځه یوړل.